عبدالرحمن بابا فرمایي بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې اے انسانه ته ولې په دنیا دین او ایمان بدلې او په خپل سود او زیان نه پوهیږي مطلب دا چې د دنیا په کارونو کې دومره مشغول کېدل نه دي پکار چې سړی د دین او د ایمان نه پاتې شي مدام اوښکې تویوي د رزق له غمه درګو هر په بها پلور ارزان ولې هر وخت د رزق په لټون کې جاړې اوښکې تویې ستا د اوښکې خو ډېرې قیمتي دي او ته هسې دغه ملغلرې بې ضایع کوي پکار ده چې د الله تعالی په یاد کې یې توی کړي په جون ومره چې د مرګ له غمه خلاص شي اسان کار دې کړه په ځان باندې ګران ولې اے انسانه په جون ځان مړ کا یعنی خپل نفس ووجنه الله رضا کړه چې د مرګ له غمه بېغمه شي او دا ډېر اسان کار دی نه پوهیږم تا ولې په ځان باندې ګران کړی دی غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړي په کعبه کې نه نباسي بوتان ولې د دنیا په مینه کې دی ځان بوخ کړی دی زړه دی د غیرو مینو نه ډک کړی دی او دا داسې ده لکه څنګه چې څوک په کعبه کې بوتان نه نباسي ولې د خدای په کور کې د بوتانو هیڅ ځای نشته او دې دپاره ستا په زړه کې هم د دنیا مینه نه ده پکار عبدالرحمن بابا د انسانانو باره فرمایي چې ټول انسانان یو رنګ برابر نه دي وی ځینې ولیان پیغمبران کړل نه چې هر یو اولیا او پیغمبر دی جدانه قدر یو لال پکې پیدا کا نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی هسې خو دا ټول جهان د تورو کاڼو غر په مثال دی مطلب د کاڼي هیڅ اهمیت نشته خو ولې په دې کاڼو کې بعضې لالونه وي چې هغه ډېر قیمتي وي دغسې انسانان هم دي چې د هر انسان دومره مرتبه نه وي سانه چې د بعضې خلکو وي یو بادشاه وي چې لښکرې پسې درومي نه چې هر چا پسې کړي خدای لښکر دی دا خو یو بادشاه وي چې الله تعالی عزت ورکړی وي لښکرې ورپسې وي خلک ورنه ګیر چاپېره تاویږي داسې نه ده چې هر چا پسې د لښکرې روانې وي پیدا کړي خدای سړي په تفاوت دي هسې نه چې جهان واړه برابر دی تفاوت فرق ته وي الله تعالی انسانان په فرق سره پیدا کړي دي څوک څنګه وي او څوک څنګه په دې جهان کې ټول انسانان یو برابر نه وي که چېرې ټول برابر وي نو د دنیا ټول نظام به ګډوډ و او په ځای به ولاړ و